خارازو وای اوس ما سره دوه یوزر دي څه ما سره دوه یوزر دي دا کاری تاسو کنه دا ګوره یو سټوډنټ دی او یو چې کوم دی ایاز خان دی صحیح شو دینه لاګین شا پاسورډ خپل ورکا اوس ما کیپس لاک اسټیک شو زور د وېما چیرې څه پدې دبل چې کوم یوزر دی کوم یوزر سټوډنټ یوزر زه ته نشم کولای لکه مثلا دا ډرایو چې کوم دا ډي ډرایو دا زه پاغه باندې بندول غواړم څه غواړم بندول غواړم ټیک شو نو زه به سمپل څه کوم رائټ به کلیک کو او لاړ به شي چرته ګوره د سره فول اتارټي دا کنه فولډر جوړول موږ ارڅ کولای شي کني شي کولای شي کنه صحیح دا رائټ په کلیک کی او ډیلیټ کی او دینه پاس یس دینه پاس واپس راشو ته ته مکمل دا ډرایو دیني شي خلاصوله رائټ به کلیک کو او دلته به چرته راشو properties تا right click properties په property کې موږ سره ده security ښکاری دا یو پر جنرال ده کنه جنرال پسې سو security دا جنرال تاسو وګورئ لکه نیو والیوم دا زمونږ چې کوم ده فور د ډرایو نوم ده ښکاری تاسو کنه لوکل ډیسک ده او فایل سیستم کوم یو ده انټرفیس ده نیو ټیکنالوژي فایل سیستم ده یو سپیس څومره استعمال شوی دی دومره بایټس دی نو دومره جی بی ته جوړیږي 15.4 جی بی استعمال شوی دی یوز او فری سپیس خالی ځای پکې څومره دی 4 جی بی دا د استعمال رنگ دی او دا د فری سپیس د خالی ځای تاسو ګورئ استعمال شوی زیات دی که خالی زیات دی استعمال شوی زیات دی ٹھیک شو دینه پس راځم چرته سکیورټی تا په سکیورټی کې لاړ بشي چرته ایډیټ ګور تاسو هغه یوزر ګروپ ار یوزر نیم دا ګور تاسو ښکاری اگر دا زبراشم ایډیټ تا او ایډیټ کې ورته ما چیرې پرمیشن فار سو پرمیشن پیژنې کنه اجازت پر نیو ډیلیټ وغیرہ سدي صحیح ده دلته براشو اوس موږ سره هغه سټوډنټ په نوم باندې اکاونټ شته نشته ٹھیک شو اوس یوزر چې کوم دی دا زمونږه یوزر دی خدا زمونږه ایڈمنسټریټر یوزر دی دا یاس خان کار کنه نو ګور تاسو کله کلیک کړئ دلته الاو فول کنټرول ده کار داستا allow full control کته تکلیک کما نو دلته سری کړی دي read and execute list folder and content او read تاسو کچر غوړو کوي نو دې سره صرف دا درې قسمه رائټس دي د یوزر سره ده درې قسمه رائټ دي زرا زما اډ تا او هغه یوزر پکې څه کومه اډ کومه دینه پس بلا شو ایڈوانس تا او ایڈوانس کوته چې فایند کراله هغه یوزر را فایند کړه څه په نوم باندې سټوډنټ اس دا ګره سټوډنټ کاری کنه سټوډنټ او آیاس پی سی په دې کې دنه یو یوزر ده دینه پاسه اوکې کا وردا یوزر را لیدنه پاسه اوکې کا دا ورته تاسو د سټوډنټ په نوم چې کوم یوزر دی نو د سره دا درې قسمه رائټس دي ښکاری کنه ریډ اینڈ ایگزیکیوټ کته ٹھیک شو زه ته چې دا رائټس دی واخلا دنه پس راځو دا رائټ څه کا واخلا دا ورته تاسو ډینای یاد تراشه دی باندې کلیک دې سره ډینای ښکاری تاسو کړه ګوره ډینای دنه پس تاسو سو کوي اپلای اوکې دا ورته تاسو اوس دې وکي کوم یو یوزر کې ما ایڈمنسټریټر دې باندې ډبل کلیک کما اوپن کولې شم هر څه کولې شم کنه شم اوس تاسو راشي ګورئ چې هغه رائټ څه پاتې شو سوئچ یوزر دې باندې پاسورډ نشته کنه دا به ډایرکټ لاګین کیږي دا وګورئ تاسو موږ فول ډیرای کړی نه دی ها فول د تیارست کو کاری داستا په دې چې کله ډبل کلیک کی access denied دا ورا نشي کوله چې ستا هغه حالت پاتې شو برحال دا ګور تاسو ګور نشي کوله چې ستا دا یوزر سو کې ګور دا کولې شي ځکه چې په دې باندې رائټ نشته کنه ګور په دې باندې ما رائټ سو لګول اوس دا و چې ما ته خو پته لري چې دا رائټ څنګه ختمي کړو دا په رائټ کلیک کی او لاړ شي چرته properties تا چې کله لاړ شي security تا دلته وګورئ you do not have permission to view or edit the object permission setting نشي کولای چې دا مثلا ستاسو دې کې سیټینګ راولي نو دا چې کوم دی یو امپورټنت دا غره سم یو فولډر هم دا کولی شي کوله تاسو کلیر وای کنه دا ګره کچری تاسو غواړئ چې ډرایو چانه دا کوي لکه بلاک کوي چې نشي خلاصوي واپس راځي کوم دا خیر دی زه دا کوشش کوم چې را اوس دا سیسه ته موږ یوزر نه بل یوزر ته اوړو نو دې د وجه زموږ چې کوم مې به کې چرته په ریکارډینګ کې راغلي وي او مشکل ده چې یوزر بدل شي زګور چې ارسو شو ها کلیر سي دی پورې
اوس راځو واپس ول رائټس ورکو لاړم دوی چې نه د کته شي رائټ کلیک پراپرټیز او سو سکیورټي سکیورټي کاری کنه سکیورټي ولاړ شي او ایډیټ تلاړ شي ایډیټ تا په ایډیټ کې وتا سټوډنټ یوزر سلیکټ کړي دوی چې نه د کته شي دا څه کولای شي کته دي شي او دنه پاسه اپلای اوکې نو اوس به دا څه کوي کته بشي لاړ شي سویچ یوزر تا اوس وګورئ डी ड्राइव डबल क्लिक कते शि कने शि करते एक शरा क्लिक सही शो फुल कंट्रोल के डिलीट करें शो सो फुल कंट्रोल जो का सेलेक्ट किया आओ बिया फॉर सकोरी फुल कंट्रोल उस तासु गरी दी अली बानी दाते सो गरी अली ता तासु कारी तासु ना उस पदी अली बानी सो तम सिर्फ दा यो दिनी शि कोले नोट दे कोले सिर्फ दा यो दिनी शि कोले उस तासु दीते गोरे हां यो फोल्डर हां नोट बे तासु पर बांधे ओके बोरके के बना हां फिर मुहिम दे یو 2 منټه زیات مو واره زراله ما زه ته چې بده کې صرف یو فولډر دی د څه په نوم باندې د علي په نوم باندې صرف هغه دی کولای شي سیستم دا وګوره علي په نوم باندې کوم فولډر دی زه ته چې دا د نشي کته نو رائټ په کلیک کوس په څه باندې بده باندې پراپرټیز ته ولاړ شو او سدي سکیورټي دا سکیورټي کې ایډیټ دا او ته تم چې دا سټوډنټ چې کوم دی دا د نشي کولای شي دا فولډر باندې څه کې خلاص یس चार्जर वाली द चार्जर लगा के हां दा कारी दास का ओके कमा मेरा पास ओके दा उस दासो एडमिनिस्ट्रेटर के लग ओपन की करे की करन को हो कचरे जलाड समा स्विच यूजर स्टूडेंट यूजर स्टूडेंट यूजर तलाश है आदत तो करे तासो डी ड्राइव था जरा ने स्टार्ट कंप्यूटर और डी ड्राइव बारे में क्लिक दा वगैरह तासो दलता आ सॉफ्टवेयर खलासवले शि kana पदीस डबल क्लिक कई you do not have permission to access this folder नशी कवले कचर बदे क्लिक के नो ता तो होई छी ता सरदा नेस्ट ने राइट शेयर ता दाखलास कि दा वगैरह नशी कवले दा सिक्युरिटी no da नष्ट kana da permission नष्ट kana you do not have currently have permission to access this folder हर यो folder कवले शि नो दा वगैरह नور فولډر کولای شي خو صرف دا فولډر کې او تمو ویل چې را په دې دي ما سره سکیورټي ولګي چې دا دې نشي کولای ان شاء الله کلیر یو کس خبر وکړه یار جی یو کس او کنه ایڈمنسټریټر څخه فول رائټس دي کنه ایڈمنسټریټر څخه فول رائټس دي هغه کولای شي خو سټانډرډ یوزر چې کوم نشي کولای تاسو مو ویل کنه سو نو چې بیا هغه دواړه به کولای شي هغه کم یوزر چي او دا یوزر چې دا یو نه زیات وي چې هر څو وي چې څومره یوزر وي هغه باندې تل کول شي واپس ول رائټس ورکا دا وګوره پراپرټیز سکیورټي ایډیټ دا چې سټوډنټ چې کوم دی داري کته شي سټوډنټ یې څه کولای شي کته شي صحیح شو اوکې بیا به کته شي ها یاد به کنه اوس همدا شان تاسو کولای شئ چې را دې لسور کې یو ان شاء الله دې په بکلې صحیح شو ها اوس راځو ټول نو مهم خبره چې مثلا ایڈمنسټریټر پاسورډ موږ سره ختمو یاد ساتئ کچره موږ یوزر لا پاسورډ ورکو تاسو ته وګورئ زه دې یوزر لا پاسورډ ورکوم کنټرول پینل ته لاړم صحیح شو دلته لاړم هغه مینیج یوزر ته ا دې سټانډرډ دې سټوډنټ یوزر لا مې ورک یو پاسورډ مې ورک ٹھیک شو اوس کچره تاسو سویچ یوزر کوي نو دا به دواړه تاسو نه پاسورډ غواړي دا وګورئ په دې چې کلیک کوم ام پاسورډ غواړي چې په دې کلیک کوم ام پاسورډ غواړي د څه کنه دا لکه دواړه باندې پاسورډ ولګو کنه اوس د دې پاسورډ ماته نه دی معلومه with your password is incorrect صحیح شو کنه اوس واپس زمې ما چې د دې دا پاسورډ څه کوم ختم کوم څنګه ختم وګوره ایڈمنسټریټر پاسورډ هم ماته معلوم دی کنه د دې نه څه شي لاګین شي او دلته برا شو اوس تاسو ګورئ कंट्रोल पैनल तलाश है कंट्रोल पैनल था दलता बलाड फ्यूचर था आकार दास का यूजर अकाउंट था ठीक शो यूजर अकाउंट के मैनेज अकाउंट अदलता बलाड फीचर था दलता दा बोले चेंज द पासवर्ड मंगा दा पासवर्ड बदलवले शो न्यू पासवर्ड और न्यू पासवर्ड मंग ता अगर राजी करंट पासवर्ड मंग ता कारी न बदली गेले का मतलब दा दे मंग कोले शो दा पासवर्ड से को बदल زه دم چې نه ریموو د پاسورډ دا پاسورډ ولا ختم کا ریموو د پاسورډ اوس تاسو راشي وګورئ
سویچ یوزر ته پاسورډ غواړي نه غواړي. خدا خو زمونږ چې کوم دی دا څه دی، دا خو سټینډرډ یوزر دی چې موږ کولی شو چې دې پاسورډ ختم کړو. خو د سټینډرډ د ایڈمنسټریټر یوزر پاسورډ موږ په یو طریقه هم نشو ختمولی بغیر د سافټویر نه. ها یا ساتي لکه کچېرې داسې ایڈمنسټریټر پاسورډ ختمېدی په بینکونو کې، هسپتالونو کې، په غټو غټو ادارو کې چې کوم هر یو کس ته خپل خپل اکاونټ وي که نه، خپل خپل یوزر وي او هغې له پاسورډ ورکړی وي. نو کچېرې زه راځم اوس مثلا په اداره کې خو داسې کسان وي چې یو بل سره وران وي، یا مثلا اوس زه راځم د هغه پاسورډ ما ته بس پته ریچارډ کنټرول ډیلیټ او ډایرکټ د هغه پاسورډ مې لاګین کړ او د هغه د کمپیوټر نه ټوله ډیټا ډیلیټ کړم، نو دا خو بیا آسان کار و نه. یا ساتئ د سافټویر په مدد سره موږ داسې کولی شو ختمولی شو. ټیک شو؟ اوکې جی څنګه به ختموو دا درته کوم اوکې جی.